دا تشبیه د غریب دا د اغرب سره، تشبیه د ناشنا دا د ډیر ناشنا سره. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، تشبیه د غریب دا د اغرب سره، تشبیه د نادر دا د اندر سره. تاسو وایئ چې د عیسی علیه السلام پلار نشته، د آدم علیه السلام ورپسې مورم نشته، هغه ته ابن الله ولې نه وایئ؟ بس بیا بند شو، بیا بند شو. نور رالل رسول الله مبارک ته وی عیسی علیہ السلام چې دی ثالث ثلاثه دی، ثالث ثلاثه دی. قرآن شریف کې راغلی دی لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. دا خدایان درې دي، یو الله دی، یو عیسی علیہ السلام دی، یو مور دا. جناب رسول الله مبارک ورته جواب ورکړ، وی عیسی علیہ السلام او مور به مبارک د طعام خوري؟ وی او وی الله خو طعام نه خوري. دغه دی هغه ټکی چې راغلی دی کانا یاکلان الطعام، دی خو طعام خوړو. کانا یاکلان الطعام انظر کیف نصرف الآیات، دغه معنا ده. او بیا تاسو مور بیتا سوائے دا خدای دی، او دریم خدای دی و امه صدیقہ و امه ولی اللہ، او مور ولی اللہ دا صدیقہ دا. ولی اللہ خدای ته وی چې الله ته نزدېکت طلبی، ولی ته ولی خدا ولی نه دی کنه، الله ته نزدېکت طلبی. بس په دې ټولو کې محجوج شو او ټولو کې دلایل خراب شو. پیغمبر علیہ السلام مبارک ته وی بس دا څه کار دی چې بس په دې ونه شو، وی نه منل کني دوی منل نه، بالکل منل نه. پیغمبر علیہ السلام مبارک ته دا اخري خبره زکوم، وی بس مباهله کو چې مناظره باندې کارونه شي بیا به مباهله کیږي. بس آیات راغی پیغمبر علیہ السلام مباهله وسره وکړه د نصارا او د نجران علماء او د نجران سره او مباهله وکړه. نو راغی آیات مبارک مختصر ویم، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. د دې خالص مفهوم به ما الا تاسو خپل ځامن راولې، موږ بخپل ځامن راولو، تاسو خپل زنان راولې، موږ بخپل زنان رالو. رسول الله تعالی وایي تاسو بخپل راشه، موږ بخپل راشو. ثم نبتهل، بیا به الله ته زاریو کو، الله ته به تضرع کو. فنجعل لعنة الله على الظالمين، فنجعل کې دا پا تفسیریه دا د مباهله تفسیر دی. فا تفسیریه دی ته وایي چې تفسیر د ما قبل دی. منګ بغردو لعنت ته خدای په دروغجن په شان د عیسی علیہ السلام کې، کزه دروغجنیم په ما دی لعنتی، او که تاسو دروغجنی په تاسو دی لعنت. مباهله ته علما تیار شو، زمونږ دغه څه جانان دی. ورفعنا لك ذکرک، ما ستا آواز پورته کړې ده په تمام عالم کې. پیغمبر علیہ السلام مبارک راغی مباهله د پاره تیاری کوي. رسول الله یا الله تا دین پتا سونه ګران دی، زه خدای ته دې ده کې وایم د ځانما مراقبه کې وایم یا الله دا دین د باندې سونه ګران دی. پیغمبر علیہ السلام راغی کور ته، حسن صاحب ته وی راځه. حسن صاحب پیژنې کنه پیژنې، حسین صاحب مبارک ته وی راځه، فاطمی بی بی ته وی راځه. تاسو مباهله له باسما د الله د دین د پاره خپل لور مبارکه. او علی صاحب ته وی دا سلور کسان دی، یاد لره چې رسول الله رجتری دا سلور کسان دی. پیغمبر علیہ السلام په خپل دی، او حسن صاحب دی، یو حسن صاحب پیژنې دې خو ګورا پیغمبر علیہ السلام پریدا. حسن صاحب جنتی دی، حسین صاحب جنتی دی، فاطمه بی بی جنتی دا، او علی صاحب جنتی دی. په عشرو مبشرو کې یو دی، سلور واړه جنتی را روان کړو. پیغمبر علیہ السلام د قصر روان دی. اسه زدا ویما د مراقبه کې قاری صاحب کله کله ګورم، یقین په خدای وکړه ویم یا الله زبردست منظر دی چې دا خو لیدلې وی.
پیغمبر علیہ السلام را روان دی د څوارلسمې سپوږمۍ او خلاص کې حسن د حسن صاحب مرتبه ډېره پورته ده. شاه عبدالقادر جیلانی ولې پورته دی؟ ولې پورته دی شاه عبدالقادر جیلانی؟ په تمام اولیاء نکی دی خاتم الانبیاء، او شاه عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی آغا خاتم الاولیاء دی. آغا په خپل ویلي دی قصیده غوثیه کې ما ته صاحب مبارک ته دی اجازت کړی دی، ما په یادو یاد کړی دا انا الحسنی والمخدع مقامی، زه د حسن صاحب پالوات کې ما والمخدع مقامی، او په کوټه کې دنه کوټه زما مرتبه ده. نه پوهېږي وروره دا ولایت کې څه کار نه دی کړی. دې خوا ګوره مخدع دی ته وایي په دې کوټه کې لکه ګوره دا کوټه ده، ورپسې د صاحب مبارک کوټه ده، دی همداسې جوړه کړې ده. ځان پې پوه کوه. انا الحسنی والمخدع مقامی، صاحب مبارک هم سو ورکوټ یاستی نه وه، نو بس موږ ته معلوم دی تاسو خالقان یې، تاسو څه لیدلي دي. زما قسم دی چې زه یو وارې رالمه نو چې ما ګړی ته کتل که نه نو صاحب مبارک ما سره په حکم 2 غنټې توجه ما ته وکړه. په وخت 2 غنټې دې زمانه کې ته راوله دا کوم ولیدي چې په د یو مرید سره به په حکم 2 غنټې مراقبه وکړي. او دا مکتوبات شریف په روزانه مونږ ته وي اله په دې عمل وکړئ، اله په دې عمل وکړئ. او مولوي صاحب پکار دي چې مونږ په دې عمل وکړو، مونږ په دې عمل وکړو. دغه کوټه کې کوټه ده د صاحب مبارک. انا الحسنی والمخدع مقامی، په کوټه کې کوټه زما مقام دی د ولایتو. څنګه دی خوا ګوره قربان چې جاری صاحب مبارک تله او کوټه کې کوټه والا ور کړی بس شابه دا قصه او فنا ته دین خبر نه یم خبر ټیک دا هغه کوټه کې کوټه قاری صاحب مبارک له یا الله شکر دې، یا الله شکر دې، الحمدلله یا الله شکر دې. بس مونږه خدای که خیر پورته کوي، قسم په خدای دی، قسم مې زه خورم. او کنه دی خود پسې زمونږه پس قدمونه دی، اگر که زمونږ نه په عمر کې مشر دی، لیکن په تصوف کې رانه مشر دی. مونږ په د پسې بس را روان یو. شاه صاحب وایي اولیاء څه د کوټې نه غیر چاپېره ولاړ دي، دا د هغوی مرتبه ده. او څه کوټې ته راغلي دي، یا د اولې کوټې ته راغلي دي. والمخدع مقامی، زه کوټه کې دنه کوټې د ولایت ته تللی ما. واقدامی عنا عنق الرجال، زما دا قدمونه د تمام اولیاء د پاسه دي. زما قدم د اولیاء سټ دی باندې. بعضې کسان دی ناپوهه دي او په دین نه پوهېږي، نه جي دا د شکر مقام دی، په دې مقام کې الله نیول نه کوي. دا د شکر دا د خدای د معرفت نشه په شاه عبدالقادر جیلانی راله. دې مقام ته ته رسېدلې نه ته به په قصیده غوثیه کې شرکیات دي. یو ته مې وویل د پېښورو مې ته راوړه، راځه ترکیب هم کوو، کبرا او صغرا به هم وایو، مبتدا او خبر به هم وایو. دا خبره به کوو ته یې راوړه، یاره که بیا مې په سترګو نه دی لیدلی. دروغ یې نه هلکه ته راوړه، دې کې کوم دی شرک دی، دې کې کوم دی شرک دی؟ ناپوهه ته خو پوهېږې نه، ته د هغې علم ته رسېدی شي. شاه صاحب چې کوم علم دی اوی بیا وایي دقیقه کې زما مطلب دی. وعبدالقادر المشهور اسمي، زما نوم عبدالقادر دی، مشهور نوم دی. او وجدی صاحب عین الکمالی، او زمانی کو مجمع الکمالات دی چې محمد رسول الله دی. ما دا خبره کوله وروره، هغه چې دی پیغمبر علیه السلام مبارک دا کسان دا روان ټول جنتیان دي. پیغمبر علیہ السلام حسن صاحب په خلاص کې نیولې دي، حسین صاحب په کس لاس کې، او فاطمه بی بی پر رسول الله پسې ده. علي صاحب ته وی ته فاطمه بی بی پسې راځه، اسې نه چې د دې څوک بې ادبي ونه کړي، فاطمه بی بی پسې ته وروسته راځه. پیغمبر علیہ السلام مبارک
او ویچدی ته څوک تعرضونه کی دا را روان دي. هغه علما شپېته کسان د نسوارو هغوی په خپل ځای باندې ناست دا خبره کړې ده. تفسیر قاضی ثناء الله پانی پتی مظهر جانان په تفسیر مظهری کې دا اوس د تفسیر کبیر نظر اپورې وتم دی خو ارزه کې تا خپل حواله در کومه هغه چې راغی به چې دوی دا ویل در چې رسول الله مبارک را روان دی. فقال اسقف النسوارا اسقف چې دی کنه د دوی په ژبه کې لوی عالم ته وایي. فقال اسقف النسوارا لوی عالم د نسوارو د نجران وی انی لارا وجوها زوینم داسې مخونه دا پنځه مخونه یو مخ تر الله دی او بل مخ ته حسن صاحب دی بل د حسین صاحب دی من بل زمونږ استاد خور مبارکه فاطمه بیبی دا او بل علي صاحب مبارک دی. انی لارا وجوها لو سألوا الله ان يزيل الجبل عن مكانه لازاله بها. کدی مخونو د خدای نه سوال وکړو چې دا غر د یو ځای نه بل ځای ته نقل کی نو الله به د دې مخونو په برکت باندې غر نقل کی. فلا تباهلوا فتهلكوا پام کوي چې د دې رسول الله سره مباهله ونه کوي فتهلكوا هلاک پشه. ولا يبقى نصراني على وجه الارض الى يوم القيامه. او که رسول الله سره مباهله وکړه مباهله دغه ده چې د پشان د عیسی علیه السلام کې څوک دروغجن دي هغه باندې د الله لعنتي هلاک بشه او تر ورځې د قیامت پورې با یو نصرانی په مختزمه کې پاتې نشي. وې څه چل کو وې راځي چې صلح وسلو. رسول الله مبارک فرمایلی دی حدیث کې راغلی دی وی عذاب راغلیو دغه سه په نجران بره ولاړو عذاب راغلیو اور راغلیو په نجران بره ولاړو کدی زما سره مباهله کړي وا ټول به هلاک شوي وي او تر قیامت به نسل د نصرانیت الله ختم کړي. او پیغمبر علیہ السلام سره بیا مصالحت کو ان شاء الله د یو څو خبرې ما دا چې ساده غوندې خبرې وکړي. الله دې عامل توفیق راکړي.